پروفیسر ډاکټر زر محمد سنگر صاحب څنګه یې صحتونه؟ خیر دی بچه جي، خوشحاله اوسه. زه خوشحاله یم، خو ما ته لږ لږ ته خفه خفه ښکارې که نه؟ خفه خو نه یم، د بنده چې کور کې 2 بچي یا 4 بچي دغه څومره لوی غم وي که نه، د هغوی خوراک څښاک، د هغوی تعلیم، کوالیفیکیشن، ایجوکیشن، هر څه خو بد که نه، لکه روغ رنځور او دا په شا چې څومره ناست دي دا زما ټول بچي دي. دا 5 کم اتیا بچي ما سره دې ځای په دې هاسټل کې دي. پېښور کې د څومره مودې نه مسافر یې؟ باچا جي پېښور له خو زه خو یم چې مسافر ورته مې د پښتنو مرکز دی، سرخار دی، خو بیا هم لکه دلته خو د شپې دي ناوې نه لرې که نه؟ باچا جي بس پېښور سنگر صاحب نثر ډېر لیکي او ما سره اکثر زما په کتابونو باس کې نثر ډېر لولي هم، صرف لیکي نه، نور هم ډېر سم کتابونه جوړي. زه کتاب درکم بس 3-4 ورځې پس بیا را سره پې باس کې نثر دې ډېر خوښ دی. شروع کوم د لوی او پاک الله په پاک نوم قدرمنو عزتمنو سپېڅلو غښتلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خویندو خصوصا مسافرو ملګرو زه یم ستاسو باچا جي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د سپېڅلې د پیمخې او د ښکلې پښتونخوا غږ شاملوم. قدرمنو ملګرو ځینې مرکې ځینې خپرونې زما ډېرې اهمې وي او د هغې وجه دا وي چې دارنګې ملګرو سره هم زه مرکې کوم چې د شعر او شعور د ګلدرو نه علاوه د هغوی د ژوند د لارو د نورو سوچونو فکرونو په سوري باندې سفرې وي. تعلیم د دې پښتونخوا د پښتنو یو ضرورت دی او تعلیم د پښتانه د ټولو نه زیات ضرورت لري. بیا خصوصا د خپلې مورنۍ ژبې تعلیم په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړې خو بیا نور هم د پښتنو د بقا دپاره ډېرې اهم دي. زه چې نن کم ډېر ښاغلي او ډېر دروند عزتمن ملګري راغلی یم هغه یو ښه او خوارکخ محقق دی. هغه یو کم نویس ادیب دی خو د معیار نه ډک ادیب دی خو د هغه د ټولو نه زیات خدمات
پښتنو نوي نسل ته د پښتنو نوي پود او نوي کول ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکول هم دی او هغه یو پروفیسر دی او بیا د داسې یو ادارې پروفیسر دی کومه اداره چې په ټوله پښتونخوا بلکې په نړۍ کې یاده ده اسلامیه کالج او په اسلامیه کالج کې بیا د پښتو ډپارټمنټ او دا قدرمن او عزتمن ملګری د پښتو په ډپارټمنټ کې مشر پروفیسر دی پروفیسر زرمحمد سنگر صاحب پروفیسر زرمحمد سنگر لا د پیښور پوهنتون د اسلامیه کالج په دې ګلدرو لارو باندې راتیر شوم هغه له راغلی یم هغه سره ناست یم د هغه شاګردان هم دي د هغه ملګري هم دي هغه سره خبرې کوم د سنگر صاحب د ژوند کتاب راسپړم دا کتاب ما سره تاسو هم په مینه ولولئ پروفیسر ډاکټر زرمحمد سنگر صاحب څنګه یې صحتونه خیر دی بچه جي خوشحاله اوسئ زه خوشحاله یم خو ما ته لږ ته خپه ښکارې که نه خپه خو نه یم د بنده چې کور کې 2 بچي یا 4 بچي هغه څومره لوی غم وي که نه د هغوی خوراک خاک د هغوی تعلیم کوالیفیکیشن ایجوکیشن هر څه خو بد که نه لکه روغ رنځور او دا په شا چې څومره ناست دي دا د ما ټول بچي دي دا 15 اتیا بچي زما ما سره دې ځای په دې هاسټل کې دي په دې خپل اسلامیه کالج په دې هاسټل دې هاسټل څه نوم دی د دې رحیم شاه هاسټل رحیم شاه واټ رحیم شاه او دا کم کال کې دا هاسټل جوړ شوی دا جوړ شوی دی په 1914 کې خلک 100 کالو نه زیات شو 100 کالو نه ډېر ها نو دوی ته خپه نو دوی خو خوشحاله دي دا زه خو چې راننوتم تود هر کلي راته وکړله او ته یې لکه د پلار نه بلکې لکه د نیکه په غېږ کې نیولې او د چمنونو کې د ګردۍ قدر دی کوي نو دوی 15 اتیا مې دا لیدل چې دا مې سکه بچي دي او 14,000 مې بیا نور ناسکه دي ورسره لکه د اسلامیه کالج څومره بچي چې د کالجیټ د اسلامیه کالج زمونږ ټوله نو دا زما 14,000 بچي دي که نه نو خامخا سړی د دی چې دی نو د دی پریشاني خو که نه د مستقبل دا د یو پاک او سپېڅلي او ښه استاذ نښه وي چې هغه به خامخا د خپلو بچو غم کوي د ښه آینده د ښه مستقبل تاسو بنیادي د کوم ځای زه بچاجي بنیادي طور زه خو د صوابه جلسه کلي سره تعلق ساتم چې ډېر تاریخي کلی د روخان یوسفزی زما د کلي هم دی او زما د ادب استاد هم دی نور څوک دي جلسه کې نو جلسه کې خو موږ سره خوا کې نه مشهور شاعران دي که څوک ښه موږ سره جلبه کلی دی نو جلبه جلسه دا دوه وړاندې یو یونین کونسل اوس جدا شوي دي د جلبه بابا چاربیت عبدالواحد ټیکهدار بابا دا د جلبه دی سل دی په اردل کې دی او نو ټیکهدار بابا چاربیت دا زمونږ د کلي دی د جلبه موږ سره خوا کې کلی دی او موږ د جلسه کلي او جلسه کلی زمونږ چې دی نو دا مین روډ چې کوم دی صوابه جهانګیري روډ دی نه یو 4-5 کیلومتره دی لګه یو روډ تللی دی نو هلته کې به زمونږ دغه کلی دی او دغه پیدا شوی یم سبق مې هم سبق دی خو ته خو ډاکټر یې پروفیسر یې د پښتو دا یو ډېر اهم کتاب راته ستا مخې ته پروت دی دا کتاب زه اوچتولی هم والله که اوچتولی شم نه شپږونه به زیات وي یاره دا قدرمنو د قدرمن ډاکټر سنگر صاحب یو ډېر اهم کتاب دی چې د پی ایچ ډي تیسیس هم دی او سنگر صاحب پی ایچ ډي هم پښتو فولکلور ته د پروفیسر داورخان داود مرحوم بخنې نو دارنګ یو عالم فاضل سړي سره زه نن خبرې کوم چې د هغه دارنګ کتابونه سنگر صاحب صوابه باندې چې مختصر بیخي مختصر خبر راته کې نو څه به وي بس هغه د روخان یوسفزي یو 2 شعره به ووایم دی کې ټوله صوابه ده چې بیا هم خلک که هر څومره زاړه وي او بعضې خلک قدرتي هسې خواږه وي او دا به وي د صوابه د سیمې ښکلي چې له رنګه غنم رنګ په خوله پاسته وي نو صوابه خو د تهذیبونو د ثقافتونو د تاریخونو د حجرو د جرګو د مرکو
د اتلانو د ګجو خان او کالو خان او باکو خان او د کم پښتون خان نو صوابه چې د صوابه ډېر تاریخي ځای دی ډېر تاریخي حیثیت لري د پښتو ته ډېرې بخښنې او ډېرې بخښنې کړي دي زمونږ ډومبی افسانه هم چې دی نو دا د صوابه نه نادر خان بزمي هلته کتاب چاپ کتاب په حواله خبره صحیح پېښور کې د څومره مودې نه مسافر باچاجي پېښور له خو زه خو یم چې مسافر ورته مې د پښتنو مرکز دی سرخار دی خو بیا هم لکه دلته خو د شپې دي ناوې نه لرې که نه باچاجي بس پېښور خو پېښور دی که نه خو مسافر د څومره وخت نه مسافر خو دا دی چې زه سبق خو دې دلته نه دی سبق مې ویلی دی زه ایز ا سټوډنټ چې دلته راغلی ما نو پېښور پوهنتون له راغلی م لومبی هلته چې دی نو ما په 1997 او 98 په دې کې راغلی ما 1999 کې راغلی پېښور له او دې نه پس پکې بیا لږ بریک اپ راغلی دی او د هغې نه پس چې دی نو بیا په دویم ځل راغلی ما په 2012 کې چې تر اوسه پورې 2002 شروع دی نو د اسلامي کالج خو زما داسې دا د ټولو ځوانانو یو خوبي چې ما دلته سبق ووې دلته مال اډمیشن میلاو شوې دلته زه لیکچرر شوې بیا و چې زه دلته پروفیسر شوې او بیا و چې زه دلته وارډن شوې باچاجي زه د خپل وروستو تعلیمي کیریر لازم نو خبره رسو دې ځای له راځو چې ما میټرک د خپل کلي جلسه نه کړی دی او ما خو آرټس وې د شروع نه دا مې وجیبه غونه اتفاق و مونږ داسې یو ګروپ ملګري څنګه چې دا بچي دي دوستان دي خپلو کې نو مونږ د 7-8 کلاس کې مونږ ملګري یو ګروپ نو هغې کې زمونږ ځینې ملګري دا و چې هغه ساینس وی او چا آرټس وي خو زمونږ ساینس ټیچر چې و نو هغه وی چې دی کې دا ځینې کسان چې دی ساینس نشي ویلی چونکې ما وی چې ته به ساینس وی ځکه چې زما په 8م کلاس هغه وخت کې بورډ و نو په بورډ کې زما ډېرې ښې نمبرې راغلي که نه نو ما وی چې ته به ساینس وی خو هغه ملګري چې زما کوم دغه پرې نه ښودله ساینس سبجیکټ دپاره ساینس ټیچر نو هغې ما وی چې ته اوس مونږ سره آرټس له راشه نو زه کلاس کې پاسېږم ساینس کتابونه مې راوړل مې ساینس کتابونه که څوک اخلي بدلوم نو ما یو ملګري د آرټس کتابونه راکړل او د ساینس مې هغه له ورکړل بس دغه زما د ساینس او د آرټس کیسه وه او د ادب او د لیټریچر او د شاعري دا خو روښاني څه زمونږ کې د شعرونو رانه نه ایستي وو ځکه چې هغه سره به مونږ کېناستو او د هغه لایبرري و هغې نه مو استفاده کوله شاعران څومره چې کلاسیک زمونږ دا ما په 9م 10م کې بلکې دې نه وړاندې نه لوستي وو که نه او بیا چې دی نو میټرک مې وکړو میټرک ما په فرست ډیویژن کې وکړو هغې نه پس چې دی نو بیا زه ګورنمنټ کالج لاهور صوابی هغې کې مې فرست ایئر کې ایډمیشن وکړو او دا مې عجیبه اتفاق دی باچاجي دا زه چې نن په دې مقام باندې ناست یم نو دا هلته ما یو ټکره خوړلې ده او ټکره دا ده چې زه لاهور کالج له لاړم نو په هغې کې زما سټیټسټک میتھس او اکنامکس دا کمبینیشن چونکې هغه خو زما او د هغې ذهن کې زموږ خو فرق و دغه سبجیکټ هغې کې چې مونږ 2 اتیا سټوډنټانو په دغه کلاس کې هغې کې 2 پاس شول او 80 فیل شول په هغه 80 کې زه م راووتم کالج نه راووتم او بیا مې پرایویټ ته ورچېده نو فرست ایئر بیا سیکنډ ایئر اف مې پرایویټ وکړو او هم دغه کالج ګورنمنټ کالج لاهور ما ځان سره یو ضد کړی چې یاره دې کالج نه زه په فیل وتی شم نو په ټاپ ته ویلی نشم وتی باچاجي بی اے کې مې ریګولر ایډمیشن وکړو او په بی اے کې مې هماغه کالج ټاپ کړو زما پروفیسرانو پروفیسر اظهار الحق صاحب ډېر لوی عالم سکالر سړی دی اوس خو ایز ا پرنسپل ریټایر شوی دی پروفیسر فهمد الله صاحب چې کتابونه لیکلي دي عارف رحمان او دغه نور دغه زما استادانو هغې ما له وویل چې یاره ته به داخله کې او ریګولر به کې پښتو کې به ماسټر کې او د پېښور پوهنتون نه به کې چونکې دغه وخت نور یونیورسټۍ نه وي همدغه یونیورسټي وه او دغه یو پښتو څانګه وه چې هلته نه به پښتو کې ماسټري کېده زه رالم هغې له او په هغې کې چې دی نو ما بیا په ماسټر کې ګولډ میډل واغوستو او ایم فل دې په څه کې وکړو بیا ګولډ میډل مې جي واغوستو زه خو بیا لړم کلي ته چې کلي ته لاړم نو ما پکې باچاجي لومبی 2001 کم 2001 انتخابات چې وشولو نو په هغې کې زه کونسلر منتخب شوم هغې کې مې یو کال وکړو خو زړه مې تنګ شو د هغې نه لړم وابډه کې پوسټونه راوتل وابډه کې نوکر شوم وابډه کې میټر لیډر نه ای ایل ایم او زمونږ چې دی نو خار ګریډ کې مې ډیوټي وه او هغې نه پس چې دی 4 کاله مې هغه وکړه خو چونکې هغه زما ذهن خو هغې سره زما له کېدو نه وابډې سره
زه خو بنیادي طور چې نو خو وابډه خو غوړه ده کنه نو دا خو ته اوس دلته کې پښتو کې څه دي باچا جي زه خو د غوړه وه کنه خامخا لږ د لټریچر سټوډنټ وم د ادب سټوډنټ وم او ذهن کې مې دا و چې یاره زه به استاد جوړېږم بیا په 2004 کې چې دی نو زه سکول کې استاد شوم ګورنمنټ سکول کې او د 2004 نه تر 2012 پورې چې دی نو ما په سکول سایډ باندې استادي وکړه او د هغې نه پس بیا د 2012 نه پس چې دی تر 2022 پورې دلته بیا د اسلامي کالج کې ایز ا ټیچر زه لګیا یم خپل خدمات ترسره کوم د ژبې او ادب خدمت کوم ما سره زما محسن عباسین یوسفزی صاحب اوس خو هغه رانه ریسنټلی ریټایر شو نه خو هغه ظاهره باندې درنه ریټایر هم شو خو عباسین که نیم وی او که نه وي خو د عباسین برکات به خلکو ته بیا هم راځي عباسین د پښتنو د وطن لوی عباسین دی نو موږ د نورالامین یوسفزي غونې استادان ما سره دلته کېدی عباسین یوسفزي غونې شخصیات دا نو ما چې دی ځوان زریاب یوسفزی را سره شته دی سجاد ژوندون ډاکټر سجاد ژوندون صاحب شته ډاکټر نصر الله خان مجنون موږ سره شته دی که نه نو ما سره دې وخت کې ډېر ښه استادان دي زموږ یو ډېر ښه ټیم دی او لګیا یو او دغه پښتو ژبه چې دی نو په ښار کې لګیا یو پښتو کو پښتو پروموټ کوو ډېر واده خو دې کړی دی که نه او باچاجي واده نو ته خو ځوان زلمې نو بس او که دا رنګونه منګونه مګې نو ما دا لړل تپل خو کوو ښه لړه ځواني کله واپس څومره عمر دی باچاجي ما چې دی نو زما رښتیا وایي جینکو پرن خبرې به نه کوې اتنه چې 14 کاله به 1915 مې پیدایش دی 1915 او بس حساب یې کوئ نو دغه شپږ څلوېښت یا اووه څلوېښت کاله څو بچي دي بچي مې د خیره څلور دي څه نام یې یو حماد مشر هلک دی او ورپسې بیا 3 جینکۍ دي ماشومان یو ملایکه نور ده یو حلیمه سادیه ده او بله امن او ناوې دې په خپله خوښه کړې تی خوښ او که ستا خوښه وه نه ناوې چې دی نو ما او تا کې خو د خوښې څه نشته خو بیا ماسې ویمه چې په خوښه دې کړې ده او که نه بس هسې در واچوله غاړه باچاجي بس داسې زما خیال چې داسې ارینج غونې پروګرام خو زما کورودانې الحمدلله زه خو مطمئن یم هغه ښه ویل ایجوکیټډ ده او زمونږ په خپل کلي کې ګرلز های سکول چې دی نو په هغې کې هیډ مسټرس ده او زما اسخر بابا لکه تنخواګانې دې دوه دي اسخر بابا مې هم پرنسپل ریټایر شوی دی ښه څه نام یې وه هغه شیر محمد والد صاحب دې څه نوم والد صاحب مې منفات خان او څو وروڼه دي وروڼه مونږ د خیره 5 یو او زه په 2م نمبر یم څه نام یې یو مشر تاجولی خان دی یا زما لومړی مشر ورور دی ورپسې زه زر محمد خان یم کلي کې زر محمد خان او راپسې سلیم خان دی بل سعید خان دی بل ماجد خان د شاعرۍ طرف ته راغې مطمئن یې شاعري که شاعر نه وی بیا به د څه سوچ و یاره باچاجي زما خیال دا دی چې د اطمینان دویم نوم چې دی نو دا مرګ دی انسان په دنیا کې دی مطمئن نشي پاتې کېدی او د هغې دله زه یو دغه خیمه وجم دله خیمه دا مونږ سره دا بچي ناست دي دی دې وخت کې سټوډنټان دي ټول طالب علمان دي د اسلامي کالج طالب علمان دي دا د میډیکل انجینرینګ سټوډنټان دي زیاتر نو د دوی خواهش دا دی چې یاره ما دې دلته نه ښه پوزیشن نیوړی ښې نمبر مې دې واغستی دی به څوک میډیکل له څوک انجینرینګ له ځي په روزګارونو به ورځي سبق باچاجي وویلی شو روزګارونه پکې مختلف قسم ما وکړل پرېښول کالجز کې هم ما سروس کړی دی د کالجز نوکري مې پرېښې ده 2015 کې چې کله د اکتوبر زلزله راغله هغه زلزله چې راغله بالاکوټ دغه زما کالج له لومبی د تګ ورځ او چې کالج ته لاړم خطرناکه ورځ باندې سیسټم ټول روانو جوړ پروت و بس بیا هغه مې کتلې هغې نه مې بس ټک سلام علیکم راغلی متې پرنسپل صاحب راباسې بیا د خدای ځای راکړو چې ته راشه او بس بچي مو ګزاره کړو دا د هغه دی مې بس نه راځم دا رسخانه وه په کومه موضوعاتو نامو د کتابونه دي دغه دی نو زه بچاجي راځم دغه له ما خبره کوله چې خواهش دی چې سبق ویلی شي نوکري وشي کور جوړ شي واده وشي بچي وشي ګاډی وشي حج عمره وشي زما دا ټول خواهشات الله پاک پوره کړي دي که نه خو بیا هم دنیا ده لکه نیمګړتیا ده نو زما یو ماشوم دی هلک او هغه چې دی نو هغه داسې ذهني کمزوری دی که نه نو الله سره بل واده وکړه که نه ولې بس باچاجي نه نو ورندار تیزه ده هغه د هغه یو متل دی وایي د هندوانو غلا تړه کېږي
خو د سپو نه یریږي لکه ورندار در باندې لږه غونتې چړه ده نو داسې ده چې هغه دی بس داسې ضرورت پېښ شوی نه دی نو خو ضرورت دی نو دا اسلام کې خو څلور جایز دي ضرورت شته او که باجاجي اسلام کې خو شروع د دوه نه شوی قرآن کې قرآن کې وایي چې مسنه وثلاث ورباع شروع یې د دوو نه کړی که نه لکه یو نه د دوو نه خو بیا وایي چې فإن خفتم الله تعدلو نو خو نو ته ورکې فرق مه کوه بس خبره نه ده پیسې در سره شته کور د خپل دی خانې د ثوابت مه کوه فرقه مړه زه دا مرکه چې زما ورندار اوري ما ته پته ما پسې به پېښور ته راځي او د عمل مور سره به جنګ باجاجي بس د کور ژوند نه ښه مطمئن یم مطمئن یې ده کورني ژوند نه زما الحمدلله داسې کور ودانې ده چې هغه د تعلیم یافته نه تعلیم یافته ده د انپړ نه انپړ ده که چې پښتو لیکلو ورزي که نه پښتو ورزي که نه پښتو ورزي اردو ورزي اردو خو هر چاله وردي انګریزي د خپلې مور د ژبې خبره بالکل باقاعده ما زمونږ خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ د شاعرانو بچو له او کور ودانې له هر څه ورزي خو پښتو ژبه نه ورځي دا ځکه زه یم چې اول موږ دا پښتو د خپل کور نه شروع باجاجي که دا موبایل تاله اوس ما راواړلو که نه دی کې میسیجز چې زموږ کوم کېږي نو د هغې میسیج ما سره پښتو کې خو رومن پښتو به یې که نه پښتو نه سمه پښتو او رومن کې نه سمه پښتو کې دا یې سره لاړو او بالکل باقاعده بس بیا صحیح ده صحیح ګر صاحب نثر ډېر لیکي او ما سره اکثر زما په کتابونو باس کې نثر ډېر لولي هم صرف لیکي نه نور هم ډېر سم کتابونه جوړي زه کتاب درکم بس درې څلور ورځې پس بیا را سره پې باس کې نثر دې ډېر خوښ دی باچاجي داسې ده چې لکه ته یو شاعر هم یې خو ډېر کم شاعران ما دا رنګ لیکدلي دي چې شاعرۍ ته اهمیت نه ورکوي او نثر ته ولې شاعري باچاجي ډېره کېږي ډېر زیات کتابونه چاپ کېږي راځي نوي نوي شاعران راځي خو چونکې موږ سره د نثر کمې ده بیا خصوصا د علمي نثر نو په کار ده چې دغې باندې لږه توجه شي او زمونږ زیاتر لیکوالو زه مشوره ورکوم چې دی داسې نثر او علمي نثر له توجه ورکړي او شاعري بلا ډېره شوه که نه ښه نو ولې نه چاپ کې دومره ډېرې مقالې ستا لیکلې شوي او زما خو په هر سیمینار کې ته مقاله وې نو دا کتابونه ولې نه چاپ کې لکه بیا به مو ویم چې غریب خو نه یې که نه باچاجي داسې ده چې مواد را سره ډېر شي دي شاعري هم پرته ده او نثر هم پروت دی تحقیق هم پروت دی لکه دا زما تیسس چې دی دا پی ایچ ډي تیسس د دې یو چپټر چې دی دا 15 چپټرې دي او دا ځان له یو کتاب دی دا د 1000 صفحو نه سیوا دی صحیح نو چې دی که زه 2.5 صفحې کتاب هم جوړم که نه 400 شوي 4 کتابه دی نه 4 نه دی نه 15 کتابه جوړم ځکه چې دی کې ما خو ولې نه جوړې لکه زه ما دا سوال دی چې ولې نه جوړې دا زه انشاءالله ما وی چې دا به زه ټول په یو پیره غونډ را چاپ کوم نو اراده مې دا ده چې د 2022 کې کېدای شي زما 4-5 کتابه یو ځای راشي او اراده مې دا ده نو چې د 4-5 کتابه د یو ځای راشي نو بیا خو به یې مفت ورکوي پښتو کتاب خو نه خرڅېږي دا هم بدقسمتي ده لکه چې 4-5 دې راشي نو لکه دا رنګ وګڼه چې 8 لکه روپۍ دې بهر کې نو بیا دا یو مسله پښتو ته چې دا بس مونږ خو کتاب کو چاپ کوم نو خرڅ پنیر نه راکوم خو خیر په کار دا ده چې یو لار د دې نشي وتی چې د پښتو شاعر ادیب هم ښه شي چې بازار د کتاب پیدا شي په کار دا کتاب چې دی نو کتاب خو لوستل ډېره ښه خبره ده خو چونکې د سوشل میډیا دور دی او اوس خلک خو لګیایي په سافټ کې چې دی نو ټول څیزونه مونږ له کتابونه اویلیبل دي میلاویږي دا موبایل زما چې دی نه دا لایبرري هم ده دا موبایل هم دی دې لایبررۍ کې ته وګوره چېرته یو ګوټ کې ستا غزل شته او روزي ته وایه زه چې روزي غزل دله وروم او دا هلکان هم ناست دي دا رنګ عاشقانه غوندې چې دوی ته پته وي چې زمونږ د استاد دغه بل اړخ هم لري که نه ښه نو دی دپاره به یو غزل به دی له ووم باچاجي یو به بیا تاسو ولې زه بوډا درته ښکارم چې ما هغې عجیبه خبره کې ولې زه درته بوډا ښکارم زه هم دې هلکانو کې شامل یم هم یو ووایه زموږ د ټولو دپاره یې وایه وګوره دا یو به تا لکه مطلب چې زما دا برید سپین دي نو بس ته اوس زما زړه نشته باچاجي ته خو د حمزه بابا هغه شعر دی وایي څو چې مې له ښکلو زړه تورېږي نه سپین که مې ویښته شو خو لا ځوان یم او که نه ته خو لا د خیره ژوندی او الله دې ژوندی لره د دې قام دپاره د دې ژبې دپاره او د دې ادب دپاره ځکه چې ستا خو دومره کتابونه چاپ کړي دي چې کتابونو په شا باندې پناه کېږي چې ودرېږي که نه او ستاسو د قلم خو بس الله پاک تاند او بهان ساتلی دی او خصوصا تاسو خو ما ډېر لوستي ستاسو افسانې ستاسو نظم ستاسو شاعري ستاسو چې دی نو سفرنامې لکه داسې سند نشته او بیا جنازې دا ستا دروند نظر دی باچاجي ستاسو جنازې نه دی زما په دې تیسس کې د دې تیسس کې ستاسو د جنازو نه پکې اول دی د هغه جنازه چې دې کړې ده د غازي سیال صاحب هغې نه مې پکې اول راغستی
خجی د غزل لرازو د غزل مطلب ده چې لوګی دی دندوکار دی چغې ویر دی راشه یو څه آها لوګی دی دندوکار دی چغې ویر دی چغې ویر دی راشه یو څه زما د خاورې دغه یو تصویر آها آها راها ډېر ښه ډېر ښه لوګی دی دندوکار دی چغې ویر دی راشه زما د خاورې دغه یو تصویر دی واه 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 نور هسې هم د خپو لاسونه بند په بند تړلی او نور هسې هم د خپو لاسونه بند په بند بند تړلی بس ما سره خو دغه یو ضمیر دی راشه هاي 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 ډېر 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 او زمونږ خو یو اسلام یوه پښتو د یو کلتور دی او زمونږ خو یو اسلام یوه پښتو د یو کلتور دی زمونږ خو یو اسلام یوه پښتو ده یو کلتور دی په میز کې چې مو سراسر زنځیر دی راشه یو څه ډېر دا بیا یو ځل دا زمونږ خو یو اسلام یوه پښتو ده یو کلتور دی په منځ کې چې مو سراسر زنځیر دی راشه یو څه او د ټولې پښتونخوا پولې پټي حجرې جومات او د ټولې پښتونخوا پولې پټي حجرې جومات ته دا سوچ د یو باچا غوندې فقیر دی راشه یو څه ډېر ښه هر شعر ښه دی سنګر صاحب ډېر ښه او دا د دې بچو دپاره سټوډنټانو ارشاد خو دغه یو سرکوزی مې په لاسو نه کېوځي او خو دغه یو سرکوزی مې په لاسو نه کېوځي دا زړه مې یو په تا پسې زهیر واه او دې لاش ته او نه د غسل نه کفن څه ضرورت شته او دې لاش ته نه د غسل نه کفن څه ضرورت شته نه کفن څه ضرورت شته د ډس سره ویلی تکبیر دی او اوس سر په زنګانه د شوګیرو سره عادت شو اوس سر په زنګانه د شوګیرو سره عادت شو ستا ما سره یو ډېر ښکلی تصویر دی هاي بیا واه اوس سر په زنګانه د شوګیرو سره عادت شو ستا ما سره یو ډېر ښکلی تصویر دی راشه یو څه او مقطع ده باچاجي ارشاد رقیبه په جانان باندې چې غم غرض ونه کړي رقیبه په جانان باندې چې غم غرض ونه کړي سنگر سره لیکلی تحریر دی ډېر ښه سنگر سے پښتو فولکلور باندې راته څه خبرې وکړه باچاجي داسې ده چې فولکلور باندې خو ما ډېر کار کړی دی د هغې لومبی ثبوت خو دا ستاسو مخې له پروت دی پښتو فولکلور ته د پروفیسر داورخان داود بخني یوه تنقیدي جایزه که نه نو فولکلور چې دی نو دا دې له پښتو کې مونږ ولسي ادب وایو یا عوامي ادب شروع خو د پښتون کام د ادب سره د دې شروع شوې ده د فولکلور بلکې د کام سره ځکه چې مونږ سره صرف ادب نه دی په دې کې زمونږ چې دی نو په فولکلور بیا یو 3 قسمونه دي فولکلور کې مونږ سره مادي فولکلور دی نیم مادي دی غیر مادي فولکلور خو دې له چې باقاعده د دې نوم ورکړی شوی د فولکلور فوک ولس لور پوهه ولسي پوهه نو دا ډبلیو جی تامس یو انګریز دی چې هغه په 1840 کې چې دی نو دې دپاره د فولکلور دا کلمه استعمال کړه او چې نو هغې نه پس چې دی نو فولکلور را شروع شو د نوم په حوالې سره مونږ سره بیا چې دی نو پوهانو فولکلوریسټانو او باچاجي دام ستاسو خو چونکې لوستې ډېر یی لوستې مو دي چې په فولکلور باندې مونږ سره ډېر کار چې دی نو دا په بره پښتونخوا کې شوی دی په افغانستان کې او په هغې کې چې دی نو دې تیزس کې زما د هغې نه حوالې شته دی محمد ګل نوري او دا ما هم په یو کتاب دغه کړی ښه زمونږ ولسي ادب او ستاسو شته دی نور ډېر لیکوال شته دی چې هغوی په دغه ولسي شاعرانو باندې ما د ټولو نه زیات کار کړی ستا په علي حیدر جوشي باندې ما په غېږو کار کړی دی او جی بل تاسو چې کوم هغه دی دا دغه لیکلي دي دا مرثیې مو لیکلي یا دی دا جنازې دا جنازې نو په هغې کې هغه شته دی باقاعده لکه تاسو چې د تقویم ملک کاکا خیل کومه جنازه
تاسو چې کوم نظم پې لیکلی دی هغه نظم زما د دماغ کې اوس هم کلنګېږي چې تاسو سهار وختي پاڅېدلي یئ ملا بانګ وخت دی لښتي په غاړه چې دی نو اودس چاردام کوئ او اعلان وشو چې تکو ملا کاکا خیل وفات دی او تاسو چې اودس چاردام کوئ نو هغې سره سره تاسو دا نظم هم او په دې سر باندې مې چې مسه کوله په سر مې لاس څنګه وچو هغه ته پاتې شو دا ما لوستی سترګې مې پورته کې د تور اوبو یو ناڅاپه د جومات سپینه مناره باندې مې خښې کړلې ما ویل خیر کې خدایه بیا د چا وربل خور شو او که د چا د ارمانونو تاج محل خور شو مولا صاحب زما د فکر مزې وشلولو په غریو نیولي ستړي ستړي شان اواز یې ویل هاغه د هر چا یار د هر چا تابعدار مې حاجي هاغه د لوی خو د اوده کام قلمکار مې حاجي په ښکاره روغ رمټ په زړه پرهار پرهار مې حاجي لاړ د الفت د کلي خان د مینې پلار مې حاجي ما چغه ورکه ما ویل دا ورسره هم ووایه د کاکا خیل ملالۍ سر نه صادر پرېوتو چې هیڅ سیال او ساری نه و هغه غر پرېوتو نو دغه هغې کې تاسو الصلاة خیر من النوم دا هم پکې تاسو لوستی دی که نه یاره چې دا نه دی یو خو دا مرثیه هم ده خو دا ما بیا بیا لوستی ده نور یې هم ټولې لیکلي که نه خو د دې نه دی دې مرثیې نو داسې ده چې موږ سره په دې فولکلور کې بیا دا داورخان داود صاحب چې و د دې پېښور پښتو ټپه پروفیسر داورخان داود په فولکلور موږ سره دلته ډېر کار کړی دی د هغه کتاب دی د ټولو نه اهم کتاب چې حمزه بابا وله سند ورکړی چې داسې دې نړوان دی ما داسې لیک نه دی لوستی که نه ایوب صابر پې لیکل کړي پښتو ټپه پښتو ټپه نو د ټپه باندې چې دی نو هغه لیکل کړي دي او په متل باندې کتاب لیکلی دی په اړ باندې کتاب لیکلی دی په انګریزی کې په اړ باندې ریډلز کتاب یې لیکلی دی ریډلز که نه دغه دی او ورسره چې دی نو نور خوشحال او فولکلور یو ډېر اهم کتاب د لیکلی دی نو ده چې دا د ټپې دا کتاب لیکلی دی موږ سره په فولکلور کې په ادبي فولکلور کې د ټولو نه اهم صنف چې دی نو دا ټپه ده او دا زمونږ دا بچي د میډیکل سټوډنټان بچي دي باچاجي دوی له یو دوه درې ټپې ورځي تاسو کې نو دوی له ټپه زمونږ کور کې میندو خویندو لم ټپې ورځي نو ټپه چې دی که نه ټپه خو د پښتون کام په نفسیاتو کې ننوتی ده دی که په پوله باندې روان دی لور ته وایي ځان سره نو ټپه کوي او دی که اپریشن کوي هم کله کله ټپه وکړي که ډاکټر وي لکه د زمیندار نه تر ډاکټره ټول دله چې دی ټپه بل متل صحیح که نه متل داورخان داود صاحب لیکي یو ډېر ښکلی هغه یې لیکلی یو جمله لیکلې ده چې دا متل او ټپه چې دی که نه نو دا د سکې دوه اړخه دي یو اړخ ټپه دی او بل اړخ متل دی لکه تاسو اندازه والي که نه نو داسې پښتون بنئ چې هغه لا به دوه څلور لس متل یې نه ورځي او په دې متل کې خو زمونږ هغه ټول تاریخ هغه کلچر هغه ثقافت هغه حجره هغه جومات هغه پوله پټۍ پکې راغونډي لکه یو فلم چې 3 غنټې سړی ګوري پوه نو هغه فلم باندې خو 3-4 غنټې لګي خو کلن غونته دی یو متل ورته نو هغه د ټول فلم کیسه یا هغه ټوله ډراما په هغې کې راغونډه شي بالکل قدرمنو عزتمنو دا و زما ډېر قدرمن ملګری پروفیسر ډاکټر زر محمد سنگر یور وایس ټي وي لندن ستاسو خپل ټي وي دی او دا ټي وي معیاري پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوي په لندن کې دا پښتانه ناست دي او د پښتو ژبې د ژوند بقا او ښایست سندرې وایي نو زه تاسو ته یو خواست دا کوم که تر اوسه یور وایس ټي وي لندن تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو یور وایس ټي وي لندن خامخا سبسکرایب کړئ چې زما دا نور پروګرامونه هم تاسو له درځي د پښتونخوا غږ خپرونه زما دا خپرونه ده دا لایک کړئ د سنگر صاحب د دې مرکې په هکله هم د یوټیوب کې څه که تاسو لیکئ تاثرات نو خامخا ولیکئ پښتو فارسی اردو یا انګریزی کې د پښتو د ژوند مینې بقا او ښایست دا سفر به انشاءالله چې همداسې روان وي جاري وي اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله پامان